په 2001 کال کې یو پیښه سوې وه، امریکایان یوه ښځه یې بیولې وه د مشرقي کې. نو هغه ښځه بیا په میډیا کې ډېر تبصره پرې وسه. بیا 2 هفتې امریکایانو سره وه، 2 هفتې بعد خوشې کړه. جرم دا جرم پرې ټپل شوی و چې دا جلۍ د طالبانو سره هیلپ کوي او تروریسته ده. حال دا چې موږ تاسو ته ټول معلوم دي چې طالبانو کې هیڅ کله ښځې نه دي استعمال شوي او نه استعمالېدل. بیا د دې په هکله باندې ډېر ما سوچونه کول، خو چې زه کله 2009 کې چې ځانګړي ځواکونه جوړ شول، زه ورننوتلم په اوله دوره کې. نو له هغه نه وظیفې ته 2 کاله بعد، تقریبا 1.5 کال بعد دغه هغه سره زه یو ځای شوم. چې یو ځای شوم، وظیفه مو سره وویله، خو وقت د دې خبیثانو ظلم و ستم ارزښت ډېر و، ډېر ځان ته خطرناک ویلې، او امریکا ډېر پرې ویاړ کوو. دغه ټیم و چې اسامه بن لادن پسې تللي وو. هغه دا جلۍ وایي بیا دلته یو ترجمان و، رښتیا ما د ترجمان نه پوښتنه وکړه، ملدسې یوه پیښه سوې وه، هغه خو همدوی دا کار کړی و. هغه ترجمان ویل زه نه پوهېږم، پلانی پوهېږي. بیا هغه مې اساس هم چې په چلول کې په خبرو راوسته. د ترجمان ما ته قصه وکړه، وایي دا جلۍ یو مور و یو پلار و، یوه دا جلۍ وه پیغله په دا کور کې، نور څوک یې نه درلودل. وایي نه پوهېږم چې واړه ماشومان سره وکنم، دونه مې ترې واورېدل، خو بیا وایي دا جلۍ ډېره ښایسته وه. امریکایانو چې ولیده، وایي خوښه شوه. عملیات یې خلاص کړ، وزارتي قمندان ته یې زارۍ کولې، عسکرو یې چې دا جلۍ موږ ته اجازه راکړئ او 2 هفتو دپاره یې بیایي. او قمندان ورته ویلو چې همدلته هر شی کوئ، د جلۍ سره وکئ، خو نظامي کیمپ ته یې موږ نه بیایو. خو ډېرې زارۍ وایي ورته وکړه د ذاتي. نو قمندان یې ورته ویلې ځئ بوځئ، لږ تفریح پرې وکئ. مبارزینو واورئ، ښه په غور سره واورئ. دا یې راوستله کور کیمپ ته، 2 هفتې یې وساتله، کارزي لکه سپي غوندې زړلې. اوباما ته یې زارۍ کولې چې جلۍ خوشې کړه. لعنت دی په دې جمهوریت، لعنت دی په دې رئیس جمهور، لعنت دی په دې دولت. هغه یې پرې راخوشې کړله، جلۍ یې راوستله ګل اغا شیرزي بې ناموسه دغه ته. بیا دغو ته هم دا ولایت کې ویلو، د جلۍ خبره یې کړې وه چې دا مور او پلار راته ووځل ما د سترګو مخکې. وایي چې کله یې روانه کړم، هغه وایي چغې راپسې ویلې، وایي ویویستل، دواړه یې خطا کړل ما د سترګو مخکې. بیا یې چې راوستلم، وایي ما سره هغه نخرې وسولې، هغه نخرې وایي وسولې چې په اسلام کې بالقطن وایي هیڅ روا نه لري، او هیڅ په اسلام کې داسې کار نه ده سوی، او نه د انسان شعور یې مني، عقل یې مني چې داسې کار له ما سره وکړو. بیا 1 2 نه وایي 50 نفره وایي په نوبت ما ته راتلل. دا 15 شپې ورځې وایي دوی له ما سره زنا او لواطت کوو. په استرالیا کې راته ناست دي، په فرانسه کې ناست دي، په جرمني کې ناست دي، مبارزه کوي. او افغانانو او پښتنو تاسو ته وایم راویښ سئ، دې خباثت نه بیا هغه چانس مه برابروئ هغه چاته چې بیا دې په ناموس او عزت باندې ملنډې وي. جرمني کې د خبرنګارانو په خلاف باندې چې هغو ته ماسکونو د حجاب امر سوی، ټولو ماسکونه تړلي، خو هغلته یو جرمني غږ نه جګو. اروپا کې ټول همدغسې. زه حیران پاتې یم چې موږ تاسې دا غیرت او دا پښتو چیرې لاړله. مبارز صاحب چې کله مبارزه کوي، د ستونې رګونه داسې راښخ او اکثره خور و مور د هر چا کنځي. دلته ورک کې بیا 100 جمهوریته او افغانستان ټول سره د دې 3 رنګه بیرغ دی. د افغانۍ د ملالۍ د پښو خاورې ته نشي رسېدلی. د ناموس، عزت او قدر دا د یو ملک نه، د یو ټوټه کاغذ، یو ټوټه بیرغ نه ډېر قیمته ده. چیرته ده غیرت؟ په فیسبوک کې مبارزه کوي. افسوس دی تاسو په حال باندې. طالبه ښه په زور او شور سره حکومت چلوه، موږ در پسې ولاړ یو.